شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. زما د خوږ وطن، زما همزولو رونو، خویندو او بچو، نن زه تاسو سره په یو ډېر اهمه موضوع باندې خبره کول غواړم او دا ضروري هم ده چې په دې باندې خبره وشي. خبره داسې ده چې د نن په دې دنیا باندې، په دې نړیوال کلي باندې یو غذاب راغلی دی د یو وایرس په شکل کې. تاسو ټولو ته پته ده، په هغې خو زه په تفصیل سره خبره نه کوم چې ځکه چې زه ډاکټر نه یم، خو زه د خپلو عزیزانو سره دا خبره کول غواړم چې د کله چې مونږ ګورو چې دا کائنات چې دي په دې کې د انسان اشرف المخلوقات دی. دا د ټولو کائناتو، د دې ټولو مخلوقاتو خدای پاک سردار مقرر کړی دی. دا د خدای پاک نائب او خلیفه دی. دلته اوس چې کله په ده باندې د دې ټولو کائناتو د سمبالښت او د دې د آبادۍ زیاته ذمهواري د ده په اوږو باندې ده. نن چې کومه بیماري راغلې ده، کومه ناروغتیا راغلې ده، که ستاسو غور وکئ نو هر یو ناروغتیا، هر یو بیماري چې ده نو هغه یا د جراثیم نه پیدا کېږي، یا د بیکټیریا نه، یا د وایرس نه. او د هر بیمارۍ خپل یو علاج وي، د هغې خپل پریز وي، د هغې خپل طریقې کار وي. او زمونږ که عالمان دي او که زمونږ غوندې عام خلک دی، ولس دی، ټول خلک چې کله ناروغه شي نو سنت طریقه دا ده چې هغوی ډاکټر څخه ځي. دا چې کومه بیماري راغلې ده د دې علاج لږ د نورو ناروغتیاګانو نه مختلف دی. نو په کار دا ده چې سنت طریقه دا ده چې مونږ د خپل ځان، ځکه چې خدای پاک انسان له عقل ورکړی دی، انسان له پوهه ورکړې ده، او د انسان عظمت، د انسان اشرفیت هم په دې باندې ښکاره دی او د دې نه ثابت دی چې خدای پاک انسان له عقل ورکړی دی، خدای پاک انسان له خیرت او پوهه ورکړې ده، او خدای پاک انسان له دا استعداد هم ورکړی دی چې انسانان د یو بل خدمت کوي. د یو بل خدمت چې دی نو هغه انسانان چې دي هغه د یو بل خدمت کوي او په شعوري توګه باندې د یو بل په کار راځي. نو چې د یو بل په کار راځي، ځناور د یو بل خدمت نشي کولی. په داسې موقع باندې چې یو داسې ناروغتیا راغلې ده چې د هغې علاج د نورو ټولو ناروغتیاګانو نه منفرد او مختلف دی. هغه دا دی چې مونږ دې ټول د یو قوم په حیثیت، د دې وطن د اوسېدونکو په حیثیت ټول دا فیصله وکړو چې دا د دې بیمارۍ سره مقابله څنګه پکار ده. ټول ډاکټران د دنیا وایي، ټول پوهان وایي، زمونږ د ریاست مشرانو مونږ ته وایي چې د دې ایک یو علاج دی، هغه دا دی چې مونږ خپل کور کې کینو، مونږ غیر ضروري حرکت بند کړو، د دې سره سره مونږ ماسک واچو، خو مونږ د دې لس 15-20 ورځې آیسولیشن ته لاړ شو، کورونو کې دې کینو، او مونږ دا ټول عمر وګرځېدو. بیا به هم که خیر دا دنیا به آباده وي، ښاد آباده وي، بیا به ګرځو. نو که فرض کا 15 ورځې مونږ کینو په کور کې او له غوندې حرکت ونه کړو، نو د دې تاسو په دې بیمارۍ سوچ وکئ. د دې بیمارۍ مثال لکه د تورې دی، د دې دا هغه توره چې دې دوه مخه دي. یو دا دی چې یو سړی ناروغه وي او هغه ته خپله تکلیف وي او هغه په دې پوهېږي چې زه په دې باندې مرم یا ما ته د دې ډېر زیات شدید نقصان پېښېدونکی دی، او هغه کار کوي، نو دا داسې لکه چې هغه خودکشي کوي. یو خدا. دویم دا ده چې کله سړي ته دا پته چې زما د لاسه بل سړی هم ضایع کېدی شي، زما د لاسه بل سړی هم مړېدی شي، نو دا د خودکشي سره قتل هم شو. نو مطلب دا دی چې کوم سړی نن کور کې نه کینی، نن بهر ګرځي، نن غیر ضروري بې احتیاطۍ کوي، نو دی دوه قسمه ده. د مثال د دوه مخیزه توره دی، یعنی دی هم د خودکشۍ کوشش کوي، خدای مکه، او دی هم د بل د وژلو کوشش کوي. په داسې حالاتو کې زما خیال دی چې د یو بیمارۍ تقاضا دا ده چې مونږ دې ګوره انسان چې دی خدای پاک عزیزانو د دې لپاره پیدا کړی دی چې دی تخلیق وکړي، چې دی په دې کائناتو کې د خپل عمل سره ښه کردار ادا کړي، او دی چې کوم دی نو د خپل ځانو حفاظت وکړي. نو ځکه چې دا زمونږ د عقل د دې لپاره هم دی چې دا زمونږ د تحفظ خویش لپاره دی. په داسې حالاتو کې چې دې وخت کې مونږ د یو قوم په حیثیت او د دې ملک د اوسېدونکو په حیثیت د یو ستونزې سره مخ یو، نو په کار دا ده چې د یو هوښیار، د پوهه او د ذمه دار کام په حیث باندې مونږ د دې سره مقابله وکړو، دې ته مخې ته ودرېږو. دې ته مخې ته ودرېدل دا دي چې مونږ د خپل د ریاست د مشرانو خبره واورو او مونږ په کورونو کې محفوظ کینو، کورونو کې آیسولیشن ته لاړ شو، ځکه چې زمونږ بهر وتل چې دي نو هغه د بل دپاره هم خطرناک دي او زمونږ د خپل ځان او د خپلو بچو دپاره هم خطرناک دي. دا سنت طریقه هم ده. زه ډېر په ذمه دارۍ سره دا خبره کوم چې څنګه د خپل ځان حفاظت کول
او زمونږ لوی لوی عالمان زمونږ مشران چې کلم ناروغه شي نو اپریشنونه هم کوي ځان له او د دوايانې هم خوري او ستړي هم وي. نو دقه شان د دې علاج دقه دی چې مونږ دې احتیاط وکړو، مونږ دې په کورونو کې کینو. زما ټولو عزیزانو ته، خپلو بچو ته، خپلو مشرانو ته، خاص کر د خپل عمر خلکو ته، ځکه چې د زیات عمر خلکو ته زیاته خطره ده. ای ټول ته زما دا درخواست دی چې په کورونو کې کینئ، 10-15 ورځې 20 ورځې ګزاره وکړئ او دغه ګزاره به زمونږ د کام په ګټه وي، زمونږ د ولس په ګټه وي. خدای پاک دې دا غذاب دا تکلیف زر تر زره د دنیا نه ختم کی. خدای پاک دې انسانیت ته خیر کی، خدای پاک دې ټولې دنیا ته خیر کی، خدای پاک دې عالم اسلام ته خیر کی، خدای پاک دې زموږ پښتون قام ته خیر کی. خو په دې کې زموږ خپل کردار ډېر اهم دی. زما به بیا درخواست چې خپل رول په ذمہ دارۍ سره ادا کړئ. ډېره مهرباني.